إن الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب صدق الله العظيم. ګرانو قدرمنو کتونکو د پروګرام د شریعت پرنا سره زه ستاسو ورور مفتی سید اطهر علي شاه حاجي زه ستاسو په درانه جناب کې حاضر شوم. امید دربه کوم چې انشاءالله روغ جوړ به د الله تبارک وتعالی رحم و کرم به وي. محترمو که موږ سوچ وکړو که موږ فکر وکړو په دنیا کې زمونږ د راتګ مقصد الله تبارک وتعالی موږ تاسو ته په قرآن عظیم الشان قرآن مجید فرقان حمید کې هغه ذکر کړی دی. فرمایلی دی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. زمونږ او ستاسو د راتګ مقصد دنیا ته او زمونږ د خلقت مقصد هغه الله تبارک وتعالی وضع کړی دی چې هغه د الله تبارک وتعالی عبادت دی، د الله تبارک وتعالی بندگی ده. محترمو دغه د الله تبارک وتعالی بنیادی حق دی په موږ او تاسو باندې، لیکن الله تبارک وتعالی دغه حقونو دغه زنځیر چې دی هغه محدود نه دی ساتلی، بلکې الله تبارک وتعالی بیا د بندگانو په بندگانو باندې چې دی هغه حقونه راوستی دي. یو بنده په بل بنده باندې حق دی، د بل بنده په بل باندې حق دی. دغه حقونه په کم کم افرادو باندې دي، په چا باندې دي او دا څنګه یو بل سره بونلی شوي دي او تړلی شوي دي، پیوسته څنګه دي. د الله تبارک وتعالی حق هغه ادا کول دا زمونږ په ذمه باندې لازم دی او فرض دی. بیا دغه رنګ داسې حقونه هغه هم داسې دي چې هغه هم د فرضو په مقام باندې دي، یعنی هغه هم د خپل ځان سره چې دی هغه تړلی شوي دي، هغه زیات منسلک دي. لکه د مور او پلار حق شو، د ښځې او د خاوند حق شو، د رونو خویاندو په یو بل باندې حقونه شو، یا هغه خویاندې هغه رونه کوم چې د میراث په اړه باندې بیا موږ خبره کوو، د هغې حقونه کوم چې د رور او د خور حق دی. یعنی په یو کور کې رونه خویاندې ژوند کوي، دغه خور واده شوه یا هغه په خپل کور کې ده، د پلار په کور کې ده، د دې څه حق دی یا د دې حصه چې دغه څنګه ده. تر هغه وخته پورې خو د دغې خور ډېر ریسپیکټ وي، ډېر غټ سټیټس وي چې تر څو پورې والدین ژوندي وي. لیکن والدینو کې یو کس وفات شي یا دواړه وفات شي، بیا په دغه کور کې دغه خور ته داسې نظر کیږي لکه دا د یو خدمتګارې په نسبت باندې یا د یو سوالګرې په نسبت باندې په بعضې بدقسمتۍ نه په بعضې کورونو کې په بعضې خاندانونو کې د هغې زنانه بیا هغه ریسپیکټ نی کوم چې مخکې و. آیا د مور پلار وفات سره د دې خور ریسپیکټ کم شو یا د دې بچی چې دی هغه عزت کم شو؟ نه. ولی بیا دې ته په ټیټه سترګه کتلی کېږي یا څه وجې نه بیا دې ته چې دی کم کتلی کېږي؟ یا که چېرته دغه خور د خپل حصې مطالبه وکړي هغې ته بیا هغه د خورولۍ نسبت نه کېږي، وجه څه ده؟ محترمو څنګه چې د یو ورور حق دی دغه رنګ شریعت دغه خور ته خپل حق ورکړی دی. ولی چې قرآن یو حق ورکړی دی، حدیث یو حق ورکړی دی، رسول الله مبارک د یو حق په اړه باندې فرمایلی دي، ولی مونږ بیا د هغې حق چې دی هغې نه رستو کیږو؟ ولی بیا مونږ په هغې کې چې دی هغه د کم فهمۍ د غلط فهمۍ د دغې څیزونو شکار کیږو؟ بیسک وجه څه ده؟ د دین نه لرېوالی دی، د شریعت نه لرېوالی دی او خپل کلتور چې مونږ وایو دا زمونږ کلتور دی، دا زمونږ ثقافت دی. محترمو پښتو ثقافت ډېر بهتر دی. پښتو ثقافت هغه الله تبارک وتعالی هغه موږ دپاره ډېر ښه پیدا کړی دی، لیکن موږ په خپله د ځان نه چې وایو موږ دا د پښتو کلچر جوړ کړی دی، نه، بلکې زمونږ مشرانو چې کوم د پښتو بنیاد ایښی دی هغې په دین باندې ایښی دی، هغې د اسلامي روایاتو مطابق ایښودی دی، لیکن موږ په هغې کې کوتاهي کوو، موږ په هغې کې غلطي کوو یا موږ په هغې کې د دین نه لرېوالی کوو. وجه دا ده چې زمونږ ثقافت زمونږ کلتور هغه موږ ته بیا مشکل ښکارېږي. محترمو په دې باندې به انشاءالله نن زمونږ گفتگو وي چې د حقوق العباد به هم خیال ساتو. څنګه چې یو انسان دی هغه په دین باندې برابر دی، هغه مونځ اودس کوي، هغه روژه نیسي، هغه زکات ورکوي، هغه حج کوي، هغه د خلکو سره چې دی تعاون هم کوي، لیکن بیا هم په داسې افرادو کې هم هغه بیا د خویندو حقونه نشته،
هغه د حقوق العباد خیال نه ساتي، د پردي مال چې دی هغه خیال نه ساتي، په یو منصب باندې ناست دی، په یو سیټ باندې ناست دی، د هغې نه غلطه فایده اخلي، یو مشري ورته میلاو شوې ده د هغې غلط استعمال کوي، یو پاور یو اتارټي ورته راغلی ده د هغې غلط استعمال کوي. محترمو دا د حقوق العباد سره تعلق ساتي. که هغه د خپل د کور افرادو حق وهل دي، که هغه د بهر افرادو حق وهل دي، یا هغه د هغه افرادو حق وهل دي چې هغه موږ ته معلوم هم نه دي، لکه څنګه چې نن سبا زمونږ هر یو کور خو به نه، لیکن هر دویم دریم کور کې به که مونږ وایو غلطه به نه وي چې هر چا د بجلۍ دپاره چې دی هغه کونډه سیسټم استعمالوي او کونډې شروع کړي دي. او دغه رنګ په پرایویټ ادارو کې چې دی هغه فیورټیزم دی، هغه د خلکو سره چې دی کم بیهیویر ساتل پکار دی، کومه رویه ساتل پکار دی، یا څنګه نور ټریټ کیږي هغه رنګ څه کسان نه ټریټ کیږي. یو کس نه پوره خدمت اخیستلی کیږي، یا د یو کس نه پوره ډیوټي اخیستلی کیږي، بل کس سره چې دی هغه فیورټیزم وي، هغه سره څه ریلیشن وي، څه تعلق وي، یا رشوت خوري وي، یا بل څه داسې تعلق وي، په هغې په وجه باندې چې دی د هغې سره بیا ریلیکسیشن هم میلاویږي، هغه ته بیا څه ویلی کیږي هم نه. یا په سرکاري محکمو کې هم، په پرایویټ کې هم، په سرکاري کې هم، یا په یو عام ډپارټمنټ کې، یا په یو عام دکان کې هم، ایون چې په کور کې هم داسې څیزونه او داسې معاملات وي، نو محترمو دغه د حقوق العباد سره تعلق ساتي. آیا مونږ د دغې څیزونو خیال ساتو او که نه ساتو؟ عند الله خو مونږ وایو چې یاره مونږ خو په شریعت باندې پابند یو، او مونږ خو خشته بهترین چې دی صورت جوړ کړی دی، شکل جوړ کړی دی، دا مونځ او دس خیال ساتو. د پردي حقونو هم خیال ساتل پکار دی. محترم الله تبارک وتعالی به د دغې په اړه باندې هم پوښتنه کوي، د دغې به هم مؤاخذه کیږي چې ای زما بنده تا له ما د اتارټي درکړې وه، تا ولې د دې خپل سیټ د دې خپلې کرسۍ غلط استعمال کړی. الله تبارک وتعالی دې موږ د پردي حقونو نه وساتي. محترمو که چېرته تاسو موږ سره په دې ټاپک باندې گفتگو کول غواړئ، خپل پیغام راوړل غواړئ، خپله مسله راوړل غواړئ، یا ستاسو په ذهن کې څه اشکال وي، بالکل نیغ په نیغه راشئ. مشرق ټلویزیون او شریعت پرڼا پروګرام ستاسو دپاره دی. زموږ ټلیفون شمیره ستاسو مشرق شیشه باندې ښکارېږي، نیغ په نیغه کال وکړئ. د کال کولو نه مخکې وړوکې ګزارش چې تاسو به ټلویزیون اواز کم ساتئ، او یا کم ځای کې شور وي ستاسو اواز موږ ته صفا نه راځي، نو ځای به بدلوئ او موږ ته کال وکړئ. انشاءالله ستاسو کال به موږ د پروګرام حصه جوړو. دې سره سره که چېرته ستاسو کال میلاو نشي، زموږ قدرمن کتونکي محبت کوونکي زیات وي، د دین سره د اسلامي نشریاتو سره مینه زیاته وي، نو بیا تاسو خپل پیغام ولیکئ او خپل نوم سره، خپل کنټیکټ نمبر سره موږ ته زموږ وټساپ نمبر باندې راواستوئ. انشاءالله زموږ آی ټي ټیم به ستاسو پیغام ماته رارسي، زه به تاسو ته جواب درکوم. که چېرته تاسو زموږ دا ټول پروګرامات کتل غواړئ د یوټیوب د لارې، نو یوټیوب ته به لاړ شئ، مشرق ټي وي ولیکئ، انشاءالله زموږ پروګرامات به تاسو ته راشي، زموږ چینل به تاسو ته راشي. ګورو موږ سره پروګرام کې ړومبنی شرکت کوونکي رور یا خور څوک دي. السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. السلام ورحمت الله. مفتی صاحب تعالی جی. الحمدلله. رور څوک خبرې کوي او کوم ځای نه؟ شیر عالم خبرې کومه د سنجاني کې کلانه جی. جی شیر عالم صاحب څنګه یې؟ صحت ښه دی؟ د الله کرم دی مفتی صاحب. الله مو خاده باد لره او ډېر زیات خراب باندې ولګېدی، دا ټي وي مې چې ولګوه سکرین باندې مې ولیدی، نو یو خوند یې راکړه او لږ ما ویل چې یو تپوس وکړم مفتی صاحب. ډېر قدردان شي. د ستاسو خپل سترګو کې او خپل زړه کې مینه ده، هغه د دین سره، هغه د شریعت سره، هغه د علماء کرامو سره. الله تبارک وتعالی د ستاسو دغه نیکې هیلې او مینه هغه دغه رنګ قایمه او دایمه وساتي، او الله تبارک وتعالی د ستاسو په اولاد کې هم نیکان پیدا کړي. جی شیر عالم صاحب څه به ویل غواړئ؟ مسله و د هغې مې له موضوع خو ستاسو بدله ده، زما دغه لږ بدل دی، تپوس کولی شم که نه شم کولی؟ څنګه جی؟ زموږ تاسو موضوع بدله ده، زما تپوس بدل دی. خیر دی، خیر دی. ستاسو څه سوال ستاسو چې کوم سوال یې وکړئ جی. ښه زوی مې دی جي او مزدورۍ ته وتی دی، د کور نه بار دی، په لاهور کې دی، او هر وخت یې دغه شکایت راځي چې یاره په ذهن باندې مې څه ډېر زیات بوج راځي. داسې څه وظیفه څه دغه راته ښودی شي چې زه هغه ته ویم چې هغه کوي چې دا ذهني بوج یې نه وي. څه تکلیف یې ورته هلته؟ بس په ذهن باندې مې وایي بوج راشي، یو سوچ یو وهم غونډه کړي چې یاره دا تکلیف دی، دا دی، هلن کې هېڅ هم نه وي که نه بیا. ټیک شو جی، ټیک شو،
ټیک شو شیر عالم صاحب ډیره مننه کوو ستاسو د کال کولو. تاسو وایئ چې زموږ زوی دی او بهر دی کاروبار کوي یا خپل محنت مزدوري کوي او د هغه زړه تنګ وي. دې دپاره هغې ته ووایئ چې د هر فرض لمونځ نه پس اعوذ بالله من الشیطان الرجیم د دې ورد شروع کړي 101 مرتبه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم د هر فرض لمونځ نه پس وایي او ماښام کې سوره واقعه شریف تلاوت کوي او سحر کې سوره رحمان شریف تلاوت کوي. نو انشاءالله بهتر به وي که کولی شي سوره یاسین شریف ته هم وایي. الله تبارک وتعالی به دغه وهم دغه تکلیف دغه خفګان او سوچ چې دغې ختمه فرمایي. الله تبارک وتعالی دې زموږ څومره مسافر دي د وطن نه بهر دي یا په وطن کې دي لیکن مسافر دي. مسافر متعلق خو همدا هم راځي چې که د کور پناه دی او که د ملک پناه دی لیکن مسافري وي. الله تبارک وتعالی دې زموږ ټول ځوانان زموږ څومره مشران دي یا ځوانان دي بچیان دي ټول بهر دي. الله تبارک وتعالی دې د هغې د کورونو د هغې حفاظت وفرمایي. محترمو نن زموږ خصوصي خپرونه ده چې د حقوق العباد به خیال ساتو. زموږ په معاشره کې خصوصي توګه بندې د دې ډېر زیات چې دی هغه لرېوالی دی ښکار شوی دی. نو آیا موږ د خپل خور د خپلې لور د هغې حق ایسا هغه موږ ولې نه کوو؟ اکثر رونه داسې وي چې دا زما د خپل چشمدید خبره ده چې اکثر رونه د خور له ایسه نه ورکوي. البته څوک چېرته غنم جوار د هغې کم فصل وشي د هغې نه معمولي غوندې په کیلوګانو په حساب سره راوالي خور له ورکي. نو محترمو دغه د خور حق نه دی دغه د خور حصه نه ده. یا څوک ډېر ځمکې ده مختلف ګڼ رونه دي هغې په خپل منځ کې خو دغه ځمکې تقسیم کړي دي پیداوار تقسیم دي لیکن خویندې هم شته. دغه خور له چې دی هغه څنګه حصه لیږي دغه خور له څنګه ما عرض وکړه چې دغه رنګ معمولي غوندې دانې معمولي غوندې غلا معمولي غوندې اوړه هغه ورولیږي چې هغه د حصې بالکل برابر نه وي پراپر حصه د دې پکار ده. نو موږ خلک څوک وو یاره وایي موږ د خپل خور او لور چې دی هغه حصه کوو او برخه یې کوو نو دغې ته نه برخه وایي او نه حصه وایي بلکې دا خو یو معمولي غوندې تاسو د هغې سره تعاون وکړو لیکن د هغې خپل حق نه تاسو هغه محرومه کړې ده. الله تبارک وتعالی به دغې تپوس کوي. یعنی یو دوه درې رونه دي یا یو ورور دی ګڼې خویندې دي یا یوه خور ده دغه ټول عمدن د دغې پټي یا د دغې څه دي څه ځمکه ده څه کورونه دي څه مکانات دي په کرۍ ورد کړي دي یا څوک مالدار وي د هغې ډېر وسایل او دغه اسباب ډېر وي د هغې نه انکم راځي د غرور په خپله باندې لګوي او دغه خویندو ته نه ورکوي. الله تبارک وتعالی به تپوس کوي. محترمو د دې خیال ساتل پکار دي. ګورو موږ سره څوک کالر دي په لاین باندې. السلام علیکم ورحمت الله. جی السلام علیکم. ټلویزیون آواز کم کیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب صاحب دی جی. الحمدلله. رور څوک خبرې کوي او کوم ځای نه؟ ټلویزیون آواز کم کیجیے. جی کوم جی د سوات نه. ښه جي ښه څه به ویل غواړئ جناب؟ مولانا صاحب عرض مې دا کاوه جی 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 چې زما کور والا دي جی او د ډېر وخت نه بیمار دي جی کله ورته په ملا کې دی کله ورته په لاس کې دی. ښه جي ښه تکلیف دی او د بیماري زیاته وي تاسو وایئ چې دپاره او د ډاکټران ډېره زیاته ورته جی د سوات ډاکټران د پېښور د نی د کابل پورې او خدا معلومي چېرې جي ټیک شو ورور ښه جي دغه شک دی چې زموږ نور څه دغه لپاره. ټیک شو جناب ټیک شو. ډېره مننه کوو ستاسو د کال کولو. الله تبارک وتعالی دې دوی ته صحت ورکړي. الله تبارک وتعالی دې زموږ څومره رونه خویندې دي بیماران دي نو د الله تبارک وتعالی د رحم و د کرم محتاج دي. الله تبارک وتعالی دې شفای کامله ورکړي. تاسو ته وظیفه در کوم موږ سره اوسئ. ګورو موږ سره نیو کالر څوک دي. السلام علیکم ورحمت الله. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. څوک خبرې کوي کوم ځای نه؟ جی زه د مسز پېښور حیات نه. جی څه به ویل غواړئ جناب؟ تاسو ټاپک خو واقعي څنګه وختي ورور چې بدل روان دی زموږ پوښتنه لکه بدله ده. جی جی خیر دی اوکې. خور ستاسو په پیغام پې نشم دوباره لږ ووایم مهرباني به وي. آی تھنک چې ستاسو کال ډراپ شو تاسو خورې موږ ته بیا کوشش وکړئ کال وکړئ انشاءالله ستاسو کال پر پروګرام حصه جوړیږي. د ټیکنیکل ایشو د وجې نه ستاسو کال ډراپ شو شور پکې راتله ستاسو آواز کټ شو. نو مهرباني وکړئ موږ ته دوباره تاسو کال وکړئ یا زموږ د وټساپ په لیکه باندې راشئ
خپل پیغام ټایپ کې، خپل نمبر، خپل نوم او موږ ته راولېږئ. انشاءالله کوشش به وکړو چې تاسو ته موږ جواب درکړو یا موږ ته دوباره کال وکړئ. محترمو زموږ ټاپک د حقوق العباد په اړه باندې دی. که ستاسو نور څه داسې شرعي مسایل وي بلکل تاسو د هغې دپاره هم موږ نه پوښتنه کولی شئ. حقوق العباد چونکې زما کوشش دا وي زه هغه ټاپک راوچتوم چې کوم زمونږ په معاشره کې یو څیز موجود دی او هغه مونږ لایټ اخلو، هغه مونږ نه کنسیډر کوو چې یاره دا د شریعت یو پلر دی، دا د شریعت یو اصول دی، قواعد دي، مونږ هغه نظرانداز کړي وي. نو زما کوشش وي چې هغه باندې خبره وشي، چونکې اکثر رونه خویندې مونږ وینو داسې چې دا زما خپل اکسپیرینس څنګه ما تاسو ته ووایي چې ډېر صاحب جایداد به وي لیکن د خور کره به معمولي غوندې غلا، معمولي غوندې فصل ولیږي چې دا زما د خور حصه ده یا زما د بچی حصه ده. محترمو که لور یا خور واده شوه د هغې حصه چې دی هغه تا نه ساقطېږي نه. زمونږ په معاشره کې دغه غلط فهمي ده چې لور خور واده شي د هغې حق حصه بلکل ختمه شي. نو دا نه دي ختمول پکار. که هغه رور مشر په کور کې دی، که کشر رور دی، که مور ده او که پلار دی، دوی نه به تپوس کېږي چې ستا د بچي چې څنګه دغه نور بچیان دي، زامن دي، هلکان دي یا سړي دي، دغه رنګ به د دې ښځې د دې زنانه تپوس هم کېږي. ولې مونږ دا په خپل ذمهدارۍ باندې چې دی د خپل ځان نه مونږ ولې د هغې حصه کټ کوو چې الله تبارک وتعالی ورکوي؟ نو مونږ له داسې نه دي کول پکار. ګورو په لاین باندې څوک دي؟ السلام علیکم ورحمت الله. سر ستاسو ټاپک پوښتنې زه خو زما یو پوښتنه ده، نو کال مې لو شم چې زه وکړم تپوس د هغې پوښتنې لږ ما ته تاسو ته د هغې لپاره څه ووایي. زمونږ لږ ځای دی هغه مطلب پته نشته چا پیسې کړي دي که څنګه چل دی، ډېر ټایم نه مونږ خرڅوو او هغه نه خرڅېږي. نو زه یم چې هغه خرڅ شي زر تر زره ځکه چې موږ لږ فاینانشل ایشوز دي. نو تاسو ته پته چې نن سبا وخت کې یو زنانه ته چې فاینانشل ایشوز وي نو څومره تکلیفونه یې ورته. نو زه یم چې هغې دپاره داسې ما ته داسې څه دغه راکړي که نه چې هغه مطلب هغه ځای خرڅ شي. ښه جي. بل څه پوښتنه ده خور؟ بل پوښتنه دا ده چې موږ یو څه وظیفه وکړو یا نه وکړو نو خلک وایي چې یاره یا دا اوبه ور واچوئ یا دمو کې په کور باندې سبق ووایي او چوپ کې پرې. نو آیا دي مونږ خو دلته پېښور کې اوسېږو، زموږ کور په کلي کې دی، نو مونږ په کوم ځای کې اوسېږو نو هغې کور کې به مونږ دا چوپ کوو که نه مونږ به په هغه خپل کلي کور ته ځو؟ ښه جي. بل څه پوښتنه شته دې نه علاوه؟ نه جی بس د دې وشي نو دغه کافي ده. ښه جي. ښه د کور خرڅېدو دپاره، د مکان خرڅېدو دپاره تاسو نوټ کولی شئ؟ ځمکه ده جي. ښه جي. ښه ځان سره په ټلیفون لاین باندې که نوټ کوئ که په ټي وي سکرین باندې ګورئ هم نو تاسو ځان سره نوټ کولی شئ چې ستاسو کوم څیز دی، ستاسو کوم مکان دی، دکان دی، ځمکه ده، چې هر څیز دی پټي دی او تاسو وایئ چې دا د الله تبارک وتعالی په ښه ریټ باندې خرڅ کړي. د هغې دپاره اسانه طریقه د هر فرض مونځ نه پس یا حیو یا قیوم او د هغې نه پس دعا کول دي او د ماښام د مونځ نه پس 2 رکعته صلات حاجت مونځ کول دي. نارمل نفل مونځ دی لیکن نیت به دا وي چې دغه زما کوم څیز دی، زما کوم ضرورت دی، دغې دپاره زه دا کومه، دغه مکان یا دغه دکان یا دغه پټي خرڅېدو دپاره زه دا کومه. نو الله تبارک وتعالی به انشاءالله جلد جلد ستاسو دغه بهترین خواهش چې دی هغه پوره وفرمایي چې کوم جایز شرعي حوایج دې دپاره تاسو دا کولی شئ. که هغه خرڅېدل اغشتل وي که نور داسې څه مشکلات وي دپاره دا وظیفه تاسو مجربه کولی شئ. او تاسو دم خبره وکړه، دم چې دی تاسو د هر ځای نه کولی شئ. الله تبارک وتعالی د هغې څیز حصار کوي، حفاظت فرمایي. ګورو موږ سره په لاین باندې څوک دي؟ السلام علیکم ورحمت الله. جی السلام علیکم. وعلیکم سلام. جی څوک خبرې کوئ کوم ځای نه؟ زه جی شاه محمد خبرې کوم پېښور نه. جی جناب څه به ویل غواړئ؟ یاره جی زما زوی د ملیشیا کې د شپږم میاشتې وشولې د اوسه پورې چې دی او ډالر نه پیسې نه ښه نه بد چې څه وجه ده شاه محمد دي. زویم پیسې نه رالیږي؟ وایي چې کار مې نشته دی نو غیر د مسله سره خو ډېر لرې دی چې څه وجه ده. ښه بس تاسو دې لپاره وظیفه شروع کې الله نه وغواړئ انشاءالله الله تبارک وتعالی به اسانه کړي. د هر فرض مونځ نه پس الله الصمد 101 مرتبه او د ماښام مونځ نه پس سوره واقعه شریف تلاوت شروع کړئ انشاءالله الله به اسانه کړي. ښه جي. ډېره مننه کوو ستاسو د کال کولو. قدرمنو کتونکو زموږ ستر ټاپک دی چې د حقوق العباد به موږ خیال ساتو. په حقوق العباد کې کم کم خلق دي، کم چې د قرآن آیت مبارک تاسو ته ما تلاوت کو. د کور افراد اول دی، بیا د کور نه بهر چې کوم دی، والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب.
د دغه افرادو متعلق رسول خدا صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چې جبرئیل امین ما ته راغی او دومره کثیر تعداد کې دومره زورن او دومره تاکید سره ما ته د خپلو ګاونډیانو د خپلو نږدو خلکو دومره حقوق بیان کړل چې ما سره دا وهم شو فهم شو چې هسې نه دوی موږ سره په میراث کې شامل نشي. محترم دومره رسول خدا مبارک صلی الله علیه وسلم مبارک چې دی دا حقوق خیال ساتي، موږ د هغې امتیان یو، موږ د هغې هېڅ پروا نه کوو. په دې باندې موږ له سوچ کول پکار دي، فکر کول پکار دي او موږ له کتل پکار دي چې موږ د خلکو د حقونو خیال وساتو. انشاءالله مزید گفتگو به جاری وي. موږ سره وخت شوی دی، وړې غونډې دمې طرف ته ځو، چېرته کې مزې موږ سره اوسئ. جی قدرمنو کتونکو پروګرام کې ځلې بیا ستړي مه شئ او هرکلی زموږ ستاسو ملګرتیا به انشاءالله جاري وساري وي. زموږ خصوصي خپرونه د حقوق العباد د انشاءالله په دې به گفتگو جاري وي. ګورو په لاین باندې څوک راغلي دي. السلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم السلام. جی خور څوک خبرې کوي کوم ځای نه؟ جی اسلام آباد نه خبرې کوم روشني. جی څه به ویل غواړئ؟ جی مفتي صاحب زموږ داسې یو مسله ده چې زما مور زما یانه خفه وه په خپل حق باندې که نه. جی جی. او هغه اوس زما هغه نیا مړه شوه او هغه حق زما مور ته په مړینې میلاو شو، زما ماماګانو له. خو زما مور اوس ډېره پریشانه ده چې لکه زما مور زما نه خفه تل نه سره ما خبرې کړي نه دغه چې لکه دا زه اوس ګناهګار یم که نه. او زما مور په خپله کونډه ده او یتیمانان لوریانې ورته هم دي، بچي ورته هم دي، یونیورسټي ورته هم دي. نو هغې خپل حق د دې لپاره غوښتو چې زه یې کمزوره او لکه دومره د وس خاوند نه و که نه. جی جی. نو لکه اوس هغه ډېره پریشانه ده، لکه ډېره زیاته خفه ده چې لکه دا زما مور زما نه خفه تللې ده. لکه په دې کې تاسو ته ووایئ چې لکه دا. جی جی. دا راته ووایئ روشني چې ستاسو والده ای ورسره نور داسې څه مسله خو نه وه، صرف په دغه خبره باندې ته خپله مور خفه وه چې یاره ته حق ولې غواړې یا ته عیسه ولې غواړې، صرف دا خبره وه؟ هغې صرف دغه مسله وه چې د هغې ته زما مور چې ده نه په خپله هم کونډه ده، خپل یتیمانان بچي دي او د هغې یوه لور ده هغه هم کونډه ده، هغه یتیمانان بچي د هغې سره او د هغې زوی کمزوری او دونه تنخواه نه وه. جی جی. او د ما د نیا ټولو بچو له حق ورکړو خو زما د مور دا حق یې نیولی او نه یې ورکوو. ښه جي ښه. نو بس دا خو که ستاسو مورکې ورسره نور څه داسې څه خبره نه وه، نور څه ذاتیات یا د مور حق نو ادا کول دې نه علاوه بل هېڅ هم نو په دغه باندې خو خامخا زموږ په پښتو معاشره کې خلک چې دی هغه خفه کېږي چې یاره زما د لور یا زما د خور ما نه عیسه ولې غوسته. نو په دې خامخا هغه نیچرل چې کوم خفګان دی هغه راځي خامخا. نو امید دره به دی چې انشاءالله د خپل مور دپاره دعاګو شي او د هغې دپاره دعاګانې کوي، نوافل ادا کوي. نو انشاءالله امید دی چې هغې به بیا خفه نه وي او په دې باندې دې نه ګناهګاري کړي. دا خو خپل رایټ او خپل حق چې دی هغه اختیار هر چاته شته چې وغواړي تپوس کول دي او په رضا باندې بیا ماماګانو حق ورکړی دی. نو انشاءالله ستاسو د والد نیا چې کوم دی د هغې به هم غاړه خلاصوي او امید دی چې انشاءالله دې نه به هغه هم خوشحاله وي، دې ته سره پریشانۍ ضرورت نشته. البته د خپلې مور دپاره د بهترینو درجاتو دپاره دعاګو کېدل پکار دي. چې ډېره مننه کوو ستاسو د کال کولو. ګورو موږ سره څوک په لاین شوي دي. السلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم السلام. مفتي صاحب خیر دی؟ صحت ښه دی؟ الحمدلله. ورور څوک خبرې کوي کوم ځای نه؟ د امیر بهادر خبرې کوم، ټکسلا واکړ نه مفتي صاحب. جی جناب څنګه یې؟ صحت ښه دی؟ جناب موږ ستاسو موضوع په باره باندې کې سوال هم کولو چې مطلب اوس 15 شپږ ورونه یي او د هغه 2 خویندې مثال. جی جی. او د خویندو د ودونو په ټیمه پورې مطلب داسې مالي حالات برابر نه وي او هغه واده شي د خپل وس مطابق ولا څه لوښې برتن نه هغه ولا وکړي او بیا د هغه واده د خویندو د ودونو نه وروسته مطلب هغه ورونو له الله پاک څه وس دار ورکړي نو بیا د هغې کې هم د خویندو حق شته څه حقوق او د دې حقوق العباد په باره کې سوال مې بیا هم دا دی چې د دې هم څه حد څه حدود مطلب داسې د زکات په باره کې چې مطلب څونه حدود دی یا مطلب د حج څنګه واجب کېږي که نه څه مالیت څونه حدود دی نو دا هم څه داسې حدود د خویندو په باره کې څه مالی حالات څه حدود شته او که نه مطلب که لږ یو که ډېرې په هغې کې حق دی. ټیک شروع ډېره مننه کوو انشاءالله دې جواب در کومه. ګورو موږ سره په لاین باندې څوک راغلی دی بل ملګري. السلام علیکم ورحمت الله. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله. څوک خبرې کوي کوم ځای نه؟ زه وزیرستان خبرې کوم درایه ته. جی ورور څه به ویل غواړئ؟ او د ملا مې زیات درد کوي دغه پوره د چغار راوړي. څه مسله ده؟
د ملا نه ده ملا کاډې ملې کاډې روزانه په आवाज هم نه پیغام بخنه غواړم आवाज هم ډیر مدم راځي سوي تاسو درته وایم आवाज درځي आवाज راځي په دې ټکی باندې پوه نه شم تاسو څه وایي جی د ملا نه ده ملا جی ها ملا مې درد کوي دغه پاره ما چې څنګه راکې ها روجان دې لپاره به تاسو خو ډاکټر سره هم رجوع کې چې هغه تاسو ته ټریټمنټ درکې دوايانې درکې او علاج درته وکړي دغه لپاره تاسو بسم الله الرحمن الرحیم لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون دا آیت مبارک دا یو لزل د هر فرض مزنفس وای او په خپل لاس باندې دم کوي په خپل وجود باندې راکاږي ان شاء الله الله تبارک وتعالى به اسانه کی دوی نه مخکې چې کوم رور پښتنه کړي و چې داسې خلکا چې د واده په وخت کې د خویاندو یا د لونو هغه دومره امیر نه دی بس دومره د هغې جهیز د خپل وس مطابق هغه کوي د هغې د واده کم سامان یې هغه ورته برابر کړي لیکن ډېر زیات کثیر تعداد کې نه وي واده شي خویندې یا لونه د هغې نه پس دغه کور والا د مور کور ډېر مالداره شو نو آیا اوس بیا د دغې افرادو سره د دغې خویندو حصه شته او که نشته که چېرته پلار دی پلار مالداره شو او کاروبار غټ شو او دغه نور ځمکې راغلې دغه پیسې راغلې دغه سره کورونه راغلل نو پلار له خو په کار دی چې بیا د خپلو لوریانو حصه وکړي که چېرته پلار نشته پلار غریب دی یا پلار وفات دی یا هغه مالک خود دی نه او ورونو سره جایداد راغی ورونو سره پیسې راغلې نو آیا بیا د دغې خویندو پکې کې حصه کیږي که نه کیږي د خویندو پکې بیا حصه نشته دا د هغې خپله پراپرټي ده خپل مال دی البته د خپلو خویندو سره احسان کولی شي د خپلو خویندو سره چې د تعاون کثیر تعداد کې کولی شي لیکن شرعا بیا په دغه رونو باندې چې هغې پخپله ګټلې ده د پلار نه ده پاتې شوی پخپله باندې ګټلې ده خپل ګټه وټې ده او په هغې کې بیا خویندو له دا څنګه چې تقسیم د څنګه حصه ده هغه رنګ حصهداري ونه کړي نو په هغې باندې هغې نه ګناهګارېږي البته که پلار داسې کوي چې خپل دغه مال ګټلی دی دغه پیسې دي دغه پټي دي دغه جایداد دی د پلار دی بچو له ورکوي او لوریانو له نه ورکوي په دغې باندې بیا هغه ګناهګار دی نو پلار له بیا داسې نه دی کول پکار هغې له بیا احتیاط کول پکار دی په دې باندې ګورو موږ سره په لاین باندې څوک راغلی دی جی السلام علیکم ورحمت الله السلام علیکم جی عبدالغفور خبرې کوم جی مردان نه وعلیکم السلام عبدالغفور صاحب څنګه یې صحتونه ښه دي خیر جی مفتي صاحب دا د تاسو د خویندو د حقوقو باره کې لکه وروڼو نه چې کوم حق د دی رسي که نه جي دې باره کې تاسو دا خبره چېړلې ده نو ما زه تاسو نه دا معلومات کوم جي چې لکه یو وروڼو څخه د پلار نیکه نه پلار نه بلکې د نیکونو نه جایداد را روان وي او چې کله خویندې هغې ته ووایي چې یاره دا زموږ د پلار د نیکه نه تاسو ته پاتې شوې ده او تاسو ته منافع لري نو دې کې زموږ هم حق دی نو هغې ورته په جواب کې ووایي چې نه دا خو چونکې په کاغذونو کې مرتهني را روانه ده لکه د صدونه را روانه ده خو مرتهني ده نو په مرتهنو کې لکه ستاسو موږ سره حق نشته نو هغې ورته وایي چې یاره تاسو ته فایده اوچتویه د نیکونو نه را روانه ده نو زموږ هم پکې حق دی خو هغې په دې بنیاد باندې انکار کوي چې نه دا ملکیت نه دی بلکې مرتهني ده نو ما چې یاره شر باره کې د شر دې باره کې څه وایي ستاسو پر ټکی باندې پوه نه شم دې نه څه مراد دی ستاسو آی تھنک چې ستاسو کال ډراپ شو محترمو کوم چې د آبا و اجداد د طرف نه یعنی د نیکه مال چې دی هغه زوی ته ټرانسفر شو بیا هغه بل خپل بچي ته بیا د هغه خپل زوی ته ټرانسفر شو نو همدغه رنګ را روانې وي دغه ټول مالونه دغه ټول ځمکې هغه څوک ځان سره وړی نه شي البته د نیا نیکونو نه د آبا و اجداد نه پاتې کېږي خپلو بچیو ته نو چې څنګه پکې دغه زوی حصه اخلي او دغه زوی منافع اخلي په کار ده چې د خور کومه حصه ده خور د بګې هم هغه رنګ حق ورکړي شي ګورو موږ سره په لاین باندې څوک راغلی دی السلام علیکم ورحمت الله وعلیکم السلام سر جی وزیرستان عبدالله خبرې کوم جی عبدالله صاحب څنګه یې صحتونه ښه دي ټیک ټاک یې خیر خیریت سر جی د یو تپوس مې کول نه جی جناب وای ما وی چې دغه یوه وظیفه ده اللهم انی اسألک بانی اشهد انک انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد دا دلته لیکلي دي چې ابو داود کې راغلی ده د متعلق څه معلومات شته دی مطلب څنګه وظیفه دا څه متعلق ده تاسو داسې کار وکړئ عبدالله صاحب چې تاسو موږ ته دغه خپل پیغام لږ وایس میسج کې واتساپ تھرو رالیږئ انشاءالله تاسو ته به ریفرنس درکړو ښه جي د ابي داود شریف حواله پکار ده د بخاري شریف حواله ستاسو پکار ده جی تاسو زموږ اواز اورئ
ستاسو چې کوم ریفرنس پکار دی آی تھنک چې ستاسو کال ډراپ شوی دی ستاسو چې کوم د احادیثو مبارکو د کوم کتاب ستاسو ریفرنس پکار دی تاسو ماته دغه مو دغه خپل دعا ټیکسټ رولېږي انشاءالله تاسو ته به جواب میلو شي تاسو ته به د احادیث نمبر هم میلو شي باب به هم میلو شي او چې څه فضایل راغلي دا به هم انشاءالله تاسو ته میلو شي تاسو چې کومه پوښتنه وکړه تاسو مونږ ته ټیکسټ میسج رولېږي انشاءالله ډیټیل میسج دپاره چې د کوم رونو خویندو حواله جات پکار وي یا ډیټیل کې په هغې باندې گفتگو پکار وي یا په هغې باندې تبصره پکار وي نو تاسو بیا موږ د خپل پیغام واتساپ کوئ انشاءالله تاسو ته میلاویږي چونکې دا کوېسچن انسر سیشن وي شارټ کوېسچن انسر وي نو په هغې کې موږ صرف تاسو ته ها یا نه کې جواب درکولی شو مختصرو الفاظو کې چونکې موږ سره وخت ډېر کم وي ډېر قلیل وخت وي او پروګرام هم په هغې باندې خبره کول وي ستاسو کالز هم اخیستل وي که چېرته ستاسو تفصیلي گفتگو پکار وي ستاسو تفصیلي بحث پکار وي په یو حدیث مبارک په اړه باندې یا یو مسلې په حق باندې نو تاسو موږ ته خپل پیغام واتساپ تھرو راوړئ انشاءالله تاسو ته پراپر جواب میلو شي به هر حال ستاسو ډېره مننه کوو ستاسو خپل پیغام راورسو موږ طرف ته تاسو د څه حدیث مبارک یا تاسو د یو دعا متعلق پوښتنه کوله آی تھنک چې دا کم بک کې راغلی دا یا د دې هغې سره څه فضایل دي یا ستاسو داسې څه خبره کوله البته ستاسو کول ډراپ شوی دی بخښنه غواړو ټیکنیکل ایشو د وجې نه ستاسو کول ډراپ کیدی شي نو تاسو موږ ته خپل پیغام راواستوئ تاسو څه پیغام وي ورسره تفصیلا ولیکئ انشاءالله جواب به میلو شي محترمو کتونکو څنګه چې موږ په بل ډول پوښتنه کړې وه چې یاره خویندو ته حقونه نو په هغې باندې ما خو گفتگو هم کړه لیکن موږ سره کالز رالل خور ته حق ورکول هغه یا لور ته حق ورکول په هغه صورت کې چې چېرته مخکې دغه پلار چې دی هغه مالداره نو اوس مالداره شوی دی نو هغه ته اوس هم حق ورکول پکار دی البته رور سره بیا حق نه کیږي لیکن احسان پکار دی محترم انشاءالله زموږ په دې ټاپک باندې مزید گفتگو جاري وي موږ سره وخت شوی دی وړې غوندې دمې طرف ته ځو چېرته کې مزې موږ سره اوسئ قدرمنو کتونکو پروګرام کې اوس ځلې بیا ستړي مه شي او هرکلی زموږ ستاسو ملګرتیا به انشاءالله جاري او ساري وي د حقوق العباد په اړه باندې زموږ گفتگو روانه وه ما ابتدا کې عرض وکړ چې زموږ ډېر رونه خویندې کوشش کوي چې هغه دینداره وي هغه په مونځ اودس خو ډېر خیال ساتي لیکن د تلاوت قرآن هم ډېر خیال ساتي نفل هم ډېر زیات په شوق سره کوي تسبیحات ذکر هم ډېر په شوق سره کوي لیکن بدقسمتۍ نه بیا هم که چېرته په معاملاتو باندې خبره شي په حقوق العباد باندې خبره شي نو زمونږ زنانه خویندې په هغې کې بیا محرومه وي شریعت چې زنانو ته کوم حق ورکړی دی هغه په دنیا کې بل چا نه دی ورکړی قرآن چې زنانو ته کوم حق ورکړی دی هغه بل چا نه دی ورکړی ولې بیا موږ د قرآن نه روګرداني کوو ولې بیا موږ د زنانو حقوق چې دی هغه نه ادا کوو د خپلو خویندو د خپلو میاندو د خپلو بچیانو حقونه ولې هغې ته نه ورکړل کیږي آیا موږ په دې باندې سوچ کړی دی چې اره د دې به الله تبارک وتعالی موږ نه تپوس کوي یو خور خو به هېڅ څه ونه وایي چې دا زما رور دی ډېرې خویندې هغه د غیرت د لاسه هغه د پښتو د لاسه هغه په خپل ذهن کې دا سوچ کوي چې دا خو زما رور دی ویلې ورته نشي یا ورله دا غیرت ورکړی کېږي چې یاره ته به اوس د پردي کور ته لاړې د خاوند دپاره به ته اوس د خپل رور نه حق اخلي نو په دغه باندې هغه ځان ورته ملامت ښکارېږي او هغه خپل حق نشي اخیستلی محترمو که دغلته زه دغه رور ته او دغه خور ته دا خبره یاده کړم چې ولې دغه ستا رور چې هغه پردی زنانه هغې سره نکاح وشوه هغې اوس خپله ښځه شوه د هغې دپاره دغه خپلو بچو دپاره هغه په دغه مال کې د پلار حصه نه اخلي نو دغه رنګ که ستا دغه خاوند دی هغه اوس ستا خاوند شوی دی په نکاح سره الله تبارک وتعالی یو ډېره مبارکه رشته جوړه کړې ده هغه ستا اوس خپل شوی دی قرآن هغې ته هن لباس لکم وانتم لباس لهن ویلي دي یو بل دپاره جامه ده یو بل دپاره هغه زیب و زینت دی نو دغه خاوند که چېرته اوس خپل شوی دی مخکې پردی سړی لیکن د نکاح د بهترین رشتې په وجه باندې د دغه سنتو مبارکو په وجه باندې هغه اوس دین اسلام هغه ته لباس ویلی دی هغه ته خپله مضبوط رشته ویلی ده نو خور په خوشحالۍ سره په ښه طریقې سره که چېرته هغې ته دا امکان وي چې ما لرونه راکوي په خپله باندې حصه نو نه ترې غوښتل پکار او که نه نه ورکوي نو بیا په طریقې سره په حسن اخلاق سره ویل پکار دي څنګه مخکې خورکۍ ټلیفون کړی و چې یاره زما نیا په دې باندې خفه شوې وه چې زما مور ته حق غوښتی و حالان کې د هغې مجبوري وه کور کې مشکلاتو نو هغه وجه باندې هغې ته د خپله حصه غوښتې وه په هغې باندې خفه شوې وه نو په دې باندې خفګان نه دی پکار او زه خو وایم چې دا پلارانو له پکار دي چې هغه د خپلو لوڼو د خپلو بچیانو
حصه چې دی د مخکې نه نامینیټ کړي، که بیلی یې نه لیکن دا نامینیشن وکړي چې دا به زما د لور وي، دا به زما د زوی وي، بار بار دا خبره ریمایند کړي او دا وصیت پرېږدي چې زما د لور د هم پراپر څه شریعت حصه ورکوي، زما زوی له هم هغه حصه میلاو شي، لور له هم هغه حصه میلاو شي. ګورو موږ سره په لاین باندې څوک راغلل. السلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم السلام. جی څوک خبرې کوي کم ځای نه او ټلویزیون आवाज به کم ساتئ او مننه به وي که لږ تیز आवाज کې گفتگو کې نو مهرباني به وي. جی جناب. وعلیکم السلام. رور څه به ویل غواړئ؟ جی جی جناب. زما کور کې ډېر ټایم یو پاستان مې بوځي دا کور دپاره ما ته ووایي چې دا ما ته هجرت خلک ورکړي. څنګه جی دا به وایي؟ سوال باندې پوه نه شوم، لږ به وایي. آی تھنک چې ستاسو کال ډراپ شوی دی. بخښنه به وي تاسو چې کله هم کال کوئ نو مهرباني وکړئ تاسو ټلویزیون आवाज هم کم ساتئ او هیډفون یا هیډ فری وغیره دا څیزونه مه اچوئ. سپیکر په موبایل مه آن کوئ نو تاسو به انشاءالله زموږ سره ښه گفتگو کیږي، په اسانه به ستاسو کنورسیشن چې دی موږ سره کیږي او اوچت आवाज کې مهرباني به وي خبرې کوئ نو انشاءالله تاسو ته به زموږ رابطه کیږي. ګورو موږ سره څوک په کال باندې راغلی دی. جی السلام علیکم. السلام علیکم ورحمت الله. السلام علیکم. جی مفتی صاحب تاسو وختي ویل چې دا یا حیو یا قیوم وایي که نه؟ جی جی. نو دا څو ځله ویل دي؟ د هر مونځ نه پس 11 ځل. 11 ځله. او بل دا صلات حاجات نو دا خو زه د شپې وایم، د شپې مونځ نه پس. نه هر مونځ نه پس، هر مونځ نه پس وایي ښه؟ نه صلات حاجات چې کوم دي، صلات حاجت مونځ تاسو د شپې وخت کې هم کولی شئ، هر ټایم کولی شئ. بهتره به وي چې د ماښام مونځ نه پس چې هر ټایم کوئ. ښه جي؟ ښه جي ښه. که تهجد وخت کې انسان تهجد وکړي او دغه وخت کې دعا وکړي نو انشاءالله ډېر بهتر به وي. ښه جي؟ هغه هم الله تعالی وس راکړي نو ویې هم کوم الله خیره که نه. او بس ما چې د دغې تپوس وکړم او بل دا چې ما تاسو نه ایټوس تپوس وکړه نه سب. جی ډیره مننه کوو ستاسو د کال کولو. محترمو قدرمنو کتونکو زموږ گفتگو روانه ده په حقوق العباد باندې او په هغې کې موږ هغه بندگان هغه افراد باندې گفتگو کوو انشاءالله. مزید به هم په دې باندې ټاپکس باندې موږ گفتگو کوو، لیکن هغه افراد چې هغه د کور نه ابتدا ده، چې هغه خور ده، چې هغه لور ده یا رور هم داسې شته. بعضې ګرانو کې داسې یو رور وي چې هغه داسې او به وایو چې ساده به وي یا به مذوب غوندې وي یا به بیمار وي یا به هغه چې دی معذوره به وي، د هغه هم چې دی حصه بیا سکپ کیږي. محترمو داسې ظلم نه دی پکار، هر چاته خپله حصه ورکول پکار دي. که یو خور ده او هغه ډېره زیاته د رونو دپاره ښه ده لیکن هغه وایي چې یاره زه دا خپله حصه خپلو رونو ته پرېږدم په خوشحالۍ باندې بغیر د څه دباو نه، بغیر د څه لالچ نه، نو پرېښودلی شي. که یو ورور ته ورکوي هم ورکولی شي، که ټولو وروڼو ته تقسیموي هم ورکولی شي، لیکن که چېرته دغه وروڼه بیا په هغې باندې هغې ته دغه حصه نه ورکوي، په دې باندې دا ټول ګناهګار دي. او که چېرته ټولې خویندې خپل وروڼو ته حق ورکول غواړي هم ورکولی شي. څنګه چې یو ورور بل ورور ته خپله حصه پرېښودلی شي او د هغې نه انکار وکړي چې زه دا نه اخلم، نو بیا هغه ورکولی شي. شرعن اجازه شته خپله حصه ورکولی شي، لیکن دغه خور دغه لور به منې کېږي نه، هغه به فورس کېږي نه، په هغې باندې به دا جبر او دا ظلم نه وي چې هغه په خپله و چېره زما حصه چې دی هغه د هغې نه انکاري شي دغه وروڼه. نو محترمو عرض د خبرې دا دی، مطلب دا دی، لب لباب دا دی چې الله تبارک وتعالی د کومو څیزونو حکم فرمایلی دی، کم حصه او کم وراثت او کم تقسیم دی د رونو په منځ کې، د خویندو په منځ کې. مهرباني وکړئ چې موږ په هغې باندې خپل عمل درآمد وکړو. او لیکن داسې رونه هم شته، په اخره کې وړوکې غوندې پیغام دا هم درکړم، داسې رونه هم شته چې دا رونه لاړ شي خور کره کیني چې خورې ته موږ له دغه موږ نه حصه اخلي او که نه اخلي، یا داسې ورته وایي خپل کور ته راوغواړي چې خورې فلانکې خور خو ما نه حصه نه اخلي، ته رانه اخلي او که نه اخلي، یا ته زموږ نه حصه اخلي که نه اخلي. نو داسې وینا نه ده پکار، بلکې بهتره طریقه داره ته خپل خور ته خپله حصه بیله که، یا که پیسې وي پیسې ورله ورکړې دا ستا موږ سره حصه کېږي. که اوس هغه واپس درکوي دغه د هغې حسن ژوند دی، دغه د هغې مینه ده او دغه د هغې پیرزونه ده. لیکن داسې نه چې یو څیز دې ورکړی نه دی او ته پوښتنه کوې چې یاره ته دغه څیز ماته پرېږدې او که نه پرېږدې، یا ته اخلې او که نه اخلې، دغه نه ګریز پکار دی. دغه انډایرکټلی معنه دا شو چې یاره تا له موږ دغه څیز نه درکوو، لیکن الفاظ ورته بدل شي، دې نه احتیاط پکار دی. الله تبارک وتعالی دې زمونږ
او ستاسو د الله تبارک وتعالی کم حقونه دي په هغې باندې زموږ عمل درآمد نصیب وفرمایي. زموږ سره د بندګانو تړلې کم حقونه دي الله تبارک وتعالی د موږ ته د هغې د ادا کولو توفیق نصیب وفرمایي. الله تبارک وتعالی د ستاسو اوریدل او کتل زموږ ویل هغه په خپل دربار کې قبول او منظور وفرمایي. د چا څه مشکلات وي الله تبارک وتعالی دې د غیبي خزانو نه حل وفرمایي. چېرته چې خاند آباد او بریالي اوسئ. دل الله په امان. السلام علیکم ورحمة الله.